د سره خبرې ترې کوو چې د نننۍ غونډې په اړه راته دې شو اجمل صاحب نن خو ډېره درنه ډېره ګټوره او ډېره خوندوره غونډه وشوه تاسو څه احساسوئ ستاسو څه احساس بسم الله الرحمن الرحیم مخکې له هر څه نه تاسو محترمو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم نن بیا هم یو تاریخي ورځ وه د افغانانو په ابتکار د یو ځوان افغان محترم زازی صاحب په ابتکار او د میشت افغانانو په اماراتو کې دا محفل جوړ شوی و ډېر شاندار محفل و د متحده اماراتو د یو څلوېښتم کلیزې په مناسبت د دوی د ملي ورځ په مناسبت افغانانو وښودله چې دوی چې دلته اوسیږي دوی قدرمن خلک دي او د دوی د اماراتو د خلکو خدمتونه او مرستې ستایي او دوی داسې ځان شریک بولي لکه دوم کور د افغانانو چې د ژوند کې د دې وطن د ترقی په لاره کې پرمختګ په لاره کې دوی شریک دي زحمت باسي تکلیفونه ګاللي دي او دا ډېر یو مثبته حرکت و چې ما اصلا زه په خپله د جنرال قونسل په صفت باندې دا آرزو درلوده اوله کې پروسه کال چې داسې یو کار وسي متاسفانه ما ونه شو کړی خو شکر دی اوس د افغانانو په ابتکار خپلو وطنوالو په ابتکار باندې داسې یو کار وسو زه ډېر ستاینه کوم او د پشتیباني کوم انشاءالله چې بل راتلونکي کال کې به د دې نه هم ښه شانداره توګه باندې مشترکاً د کنسولګري او د افغانانو په مرسته باندې دا به ونمانځو انشاءالله تاسو په رهبرۍ کې او تاسو په مشرۍ کې د استقلال افغانستان رزوم ډېره ښه ونمانځله او دا هم ډېره ښه ونمانځله شوه تاسو ګڼئ چې دا نننۍ غونډه به د افغانستان او د متحده عرب اماراتو په تعلقاتو باندې څه تاثیر وکړي انشاءالله چې دا مثبت تاثیر اچي او دا اوس مخکې له هغه نه نور کارونه هم کړي دي ملاقاتونه هم تنظیم کړي دي سفرونه هم تنظیم کړي دي دوی چې افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان طبیعي منابع چې هلته موجود دی معادن چې موجود دي کانونو د مورد کې دوی سرمایه گذاري وکړي او څو هیئتونه اوس تللي دي انشاءالله دا مناسبات ورځ په ورځ کې کیږي او د دوو مملکتو دی لوی مملکت دی دلته ډېر امکانات لري په خلیج کې په منطقه کې دوی سوله غوښتونکي یو مملکت دی انشاءالله د افغانستان په سولې راوستلو کې هم د دوی موږ سره همکاري کوي او دا یو ښه ابتکار و چې انشاءالله آینده دپاره دا مناسبات لا سره ټینګوي د وروري مناسبات لا سره کیږي انشاءالله شمشاد ټلویزیون مینوال ته په ټوله نړۍ کې ګوري که څه پیغام لري شمشاد ټلویزیون خو یو دوست ټلویزیون دی خپل ټلویزیون هم دی ټولو ته سلامونه احترامونه تقدیموم ټولو ته سوکالي او خوشبختي غواړم مننه جینه درنو ډېره مننه مهرباني تاسو نه مننه